السلام علیکم خوږو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د یوې جینۍ په اړه په زړه پورې داستان لرم. تمه ده ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یوه نجلۍ قصه کوي چې وایي زه په یوه داسې کورنۍ وزیږېدم چې د خپل راتلونکي لپاره پکې د یوې ذرې په اندازه هم کومه هیله نه درلوده. زما پلار به د سړکونو او کوڅو په غاړو کې لاسي ګاډي باندې ژاولې، چاکلیټ او نور د ماشومانو سامان خرڅاوه. روزمره به یې دومره کوه چې زموږ د ورځې اړتیاوې پرې پوره شي. کله چې زه 10 کلنه شوم نو زما پلار هغه مهال چې د خپلې لاسي ګاډي سره د سړک څخه تېرېده نو یو لوی موټر په ډېرې تیزۍ سره زما پلار وواهه. د غربت او پیسو نشتون له امله موږ د خپل پلار درملنه په پوره توګه ونه شوای کولی. زما پلار خپلې دواړه پښې له لاسه ورکړې. زموږ ترخې شپې ورځې پیل شوې. کله چې مې پلار روغ و او ګاډی یې چلولو نو لږ تر لږ به د ورځې یو څه مو خوړل، خو د پلار د ژوبلېدو څخه وروسته زموږ حالت ورځ تر بلې خرابېده. موږ ته بله لاره نه وه پاتې. ما سره د دې چې وړه ماشومه وم خو بیا هم د پلار دنده ما پر سر واخیسته. دا ځکه چې زما کوم ورونه نه وو چې زما د پلار دنده یې کړې وی. په لومړۍ ورځ چې کله له کور څخه ووتم نو ډېره راته سخته وه، خو بیا هم د خپلې کورنۍ لپاره ټوله سختي په ځان تېروله تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیسې لاسته راوړم. یوه ورځ چې کله مې غوښتل کور ته راستنه شم نو 3 هلکانو مې شا ونیوله او تر ډېره یې زه وڅارلم. آخر زما پر وړاندې راغلل او له ما څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه، خو ما ورته انکار وکړ. زه یې راونیولم او 3 واړو ووهلم. ټولې پیسې یې راڅخه واخیستې او زما ګاډی یې هم راڅخه وتښتوله. زه په ډېرې سختۍ سره راپورته شوم او ځان مې په یو ډول کور ته راورساوه او مور ته مې ټول حال وویل. مور مې په غېږ کې ونیولم او راته یې وویل خیر دی زما ګرانې لورې، اوس هم د الله شکر چې ته راته روغه جوړه یې. ډېرې ستونزې مې وزغملې، ډېر بد حالات را باندې راغلل، خو زه بیا هم په شا نه شوم. څه موده وروسته مې بله لاس ګاډی جوړ کړه او تر اوسه پرې کار کوم. له هېچ چا څخه نه ډارېږم. زما د ژوند حالات داسې وو چې ما ته یې ځواک، قدرت او توانایي راوبخله او زما له زړه څخه یې هر ډول ویره له منځه یوړه او تر ننه د خپلې کورنۍ څخه ساتنه کوم او تل به په خپل ژوند کې د یو رنګین سهار د راتلو په تمه اوسم. داسې رنګین سهار چې زموږ ژوند ته د خوشحالیو او سکون رنګونه راولي او تل مو ژوند په راحت او سکون کې تیر شي. او دا هر څه به کېږي ځکه چې زه مې کله هم د خپل الله دربار څخه نه ناهیلې کېږم.